بسم الله الرحمن الرحيم. حاشا وخلا وعدا كل واحد منها للاستثناء، مثل جاءني القوم حاشا زيد وخلا زيد وعدا زيد. دا حروف جراش دغه اخري درې مخیل د پته یادي دغه شه هر یو چې دا د استثناء د پورا ده. كل واحد منها هر یو د دغه زخه یعنی دغه درې زخه کا حاشا دا کا خلا دا کا غدا دا للاستثناء د استثناء د پورا ده. مستثنا شمشتو سیدا نحو میر شویل ده. مثال په تور جاءني القوم روغی متا قوم حاشا زیدن بغیر د زیدنا و روغی متا قوم بغیر د زیدنا درې سره صورت شه دغه معنا ده او دا درې سره د استثناء په معنا شه استعمالېږي و په معمول چې وي اده ایغ حکم نه خارج کو چې کیم حکم په حاشانه مخش ذکر شواله د حاشانه په مقابل چې کیم حکم ذکر ده د ایغ حکم نه حاشا یا خلا یا غدا خپل مدخول خارج کو. مدخول آتا وی چې په کیم باندې دا لفظ داخل شوی لکه حاشا زیدن اس حاشا داخل ش زیدن مدخول شو یا خلا زیدن خلا داخل ش زیدن مدخول شو درې سره صورت شه غدا کا غدا دا زیدن مدخول یا دا معمول یا وتوی معمول ځکه وتوی چې دا عمل پښه کوي. اس استثناء شه مستثنا چې وی هغه اعراب د نسوي اکثر زویشه دوه شه دغه داسې دی چې معنا مشته د استثناء روکای او عمل ودی د جار کای د درې سره عمل و د جار کای معنا و د استثناء وی د درې سره حروف د مقابل چې کیم حکم ذکر ده د ایغ حکم نه خپل معمول خارج کو لکه وتو ګوریا جاءني القوم روغی متقوم خرست حاشا ده پشه اس حاشانا مخش کیم حکم ذکر شوا ده روغی متقوم درتاگ ولا فعل ذکر شوا ده ارتاگ ولا فعل ذکر شوا ده مجیعت اس د مجیعت کیم نسبت چې د قوم سره ده د مجیعت ولا چار خود قوم کړی دو کنه زیدن خو نه دو کړی کنه نو د مجیعت کیم تعلق چې د قوم سره ده تعلق د زیدن سره نشتا پېښنوستا د حکم نه خارج کول دا معنا چې مجیعت شه د حاشانه مقابل خود داخلو او د حاشانه ما بعد چې دا اپشه داخل نه ده حاشانه مقابل شه د مجیعت ولا حکم پیرا قوم ته ذکر شو ده جاءني القوم ټول قوم ته د مجیعات ولا حکم ذکر شو ده او زید یا چونکه د قوم یو فرد وو لہذا تا حاشا چې په داخله شله دغه زید د ایغه قوم نه عربیل ک د مجیعات د نسبت نه یې عربیل ک یعنی سمونه مراد وشي په استثناء د زید سره ټول قوم روغای په استثناء د زید سره ټول قوم روغیا هغه صدا منه چوکو بغیر د زید نه ټول قوم روغای. د درې الفاظ یې ځل بیا ذهن شک شیر دی عمل و د استثناء کای و لفظان و دی عمل د حروف جارا کای لفظان عمل حروف جارا کای و معنن دی استثناء د پورا دی. ترکیب حاشا و خلا و عدا كل واحد منها للاستثناء واو عاطفه کیم حروف جرا مقابل سے ذکر شوی دی د ایغه بنده پر عاطف دی. واو عاطفه لفظ حاشا معطوف علیه واو حرف عطف خلا معطوف اول واو حرف عطف عدا معطوف ثانی معطوف علیه د خپل دواړه معطوفین سره میلاو شو دانا مبتدای اول جوړ شو مبتدای اول ایسا پیرمیشتو سیتا داسی جمله مخی ترتلی چه آشوه یو مبتدا جوڑه ده دوم مبتدا تا اول یا ده دوم نوم نویر کو ایس نن داسی جمله دو چه دیشه مبتدا میشتا دوار دریمی
ٹھیک شو نو خاشا خلا وغدا دغنا مبتدا اول كل مضاف واحد صيغه اسم فاعل من حرف جار ها ضمیر مجرور متصل راجع ده په طرف ته دغه درې حروف خاشا خلا وغدا طرف ته دغه ضمیر مجرور متصل دا مجرور د من جار مجرور متعلق شو په صيغه د اسم فاعل واحدن پر اسم فاعل سره د خپل ضمیر فاعل او سره د خپل متعلق دا ملاو شو دا مضاف الیه شو د کلو مضاف سره د مضاف الیه دا ملاو شل دا دغه نه مبتدا ثانی جوړ شو اس وګورئ للاستثناء معنی کلیئر سکنه ایسا د پورا د استثناء او دا غاتو سے تا پتا دو چې د جار مجرور چې خالی جار مجرور پوته شي بیا دا غا د خبر حصہ جوړیږي اپلا دوی شو خمیشته جار مجرور روغلی وي خو هغه جار مجرور د متعلق کول ول شای او سره او کنه ظرف لغو موجودو و اس دغه شته داسې استثناء دی چې ظرف لغو نشته ظرف مستقر وي توبوسه او ظرف مستقر چې توبوسه به داغه په ذهن شروعي چې داغه د خبر حصہ دو نو لیل استثناء دا جار مجرور او ظرف مستقر ش و خبر یعنی مبتدا ثانی جمله خو د اخر طرف نه ارنغوړی کنه اس خبر تا کیم مبتدا ورنږدې ده مبتدا ثانی ورنږدې ده مبتدا ثانی خبر دا ملاوشل جمله اسمیه خبریه شله او خبر شو د مبتدا اول ده پورا بشوسس مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه مثلو جاء القوم حاشا زید وخلا زید وغدا زید مثل مضاف جاءني دغه فعل و مفعول به جاء فعل شو نون وکایا یا ضمیر مفعول به یعنی روغی موتا فاعل یا نشته ده فاعل یا نشته اویز ذکر کیږي القوم مستثنا منه وګورئ دغه حاشا د درې سره حروف چې دي کنه د مستثنا معنا مشترک کوي کنه نو د حاشا نه مخشه چې اته به مستثنا منه وي القوم مستثنا منه حاشا حرف جار برای استثناء زیدن یہ مجرور جار مجرور سره ملاو شو دا معطوف علیه حاشا زیدن دغه معطوف علیه واو حرف عطف خلا زیدن دا بیا جار مجرور معطوف اول واو حرف عطف غدا زیدن دا معطوف ثانی معطوف علیه چې حاشا زیدن دا سره د دواړه معطوفین داغه په ګډه مستثنا متصل تو څه ته پته ده کنه چې د مستثنا منه نه یو جزوی مستثنا منه نه یو جزوی اته مستثنا متصل یو مستثنا منقطع وی چې جاء القوم الا حمارا اس حمار په کوم څه داخل نه دا کنه دا مستثنا منقطع شله شانو دام زیدون د کوم جز دا مستثنا متصل شله مستثنا منه چې القوم دا و مستثنا چې هغه حاشا زیدن و خلا زیدن دا مې شروع کړو مستثنا منه په ګډه دا فاعل شو د جاءنی فعل د پورا فعل فاعل او مفعول به په ګډه جمله فعلیه خبریه شله مضاف الیه شله د مثل مضاف سره د مضاف الیه دا جمله ناقصه څه وکړو واو حرف عطف حاشا معطوف عليه واو حرف عطف حلا معطوف اول واو حرف عطف عدا معطوف ثانی معطوف عليه سره د دوه معطوفین د مبتدا اول شو كل مضاف واحد صيغه اسم فاعل در ضمیر ای فاعل من حرف جار و ها ضمیر مجرور متصل دای مجرور جاسا مجرور راجع کیم طرف ته د ضمیر و كل واحد هغه دا خلا خشا و خلا عدد دا جاسا مجرور ضمیر متعلق کی واحد كل واحد کې
نه کلو نه خالی واحدین پہ واحدین سیاد اسم فاعل ساری ضمیر پاس سے متعلق جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر دا مضاف الیہ ہے کل مضاف مضاف ساری مضاف الیہ دا مبتدا ثانی للاستثناء دا جار مجرور دا ظرف مستقر شو او دا خبر شو دا مبتدا ثانی دی پورا مبتدا ثانی سره د خبر د جمله فعلیه خبریه دا مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه دا بیا خبر شو د مبتدا اول دی پورا مبتدا اول سره د خبر د جمله اسمیه خبریه مثل مضاف جاء فعل نون وقیا یا ضمیر متکلم مفعول به دا القوم د مستثنى منه شو حشا معطوف حشا جار مجرور جوڑ کر حرف استثناء پر جار زائدون مجرور جار سے مجرور داغا معطوف علیہ شو واو حرف خلا زائدین د معطوف اول شو معطوف اول واو حرف عدا زائدین دا معطوف ثانی معطوف علیہ سره دوړ معطوفین داغا مستثنى متصل شو د مستثنى منه دی پورا مستثنى منه سره د مستثنى متصل داغا یغه شو دا فقیر شو د جاء فعل پورا جاء فعل سره د ضمیر پر جاء فعل سره د فاعل سره مفعول به د جمله فعلیه هوري کو د مضاف الیه د مثل مضاف سره مضاف الیه د جمله نقصه بسم الله الرحمن الرحیم وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعدها يكون منصوبا على المفعولية فحينئذ تكون هذه الألفاظ أفعالا والفاعل فيها ضمير مستتر دائما وقال بعضهم وولدي زنا علمون نمراد امومون د نحوه زنا علماء د نحوه ولدي ان الاسم الواقع بعدها چې هغه اسم چې دای واقع وي ورسته د دغه درې حروف نه حاشا وخلا وغدا دغه درې حروف نه ورسته چې کیم اسم واقع وي او سوي يكون منصوبا او منصوب وي على المفعوليات په وجه د مفعوليات پرین خمیج جار ور کړهو کنه لکه اجا د جار عمل یې کړهو معنی د استثناء وا او د نن سبق شه د خبره دو چې معنی زنه علما وایي چې د خاشانه بعد چې کیم اسم وي او منصوب وي په وجه د مفعولیات اس په دغه فخینا اذن تو اوس وخت دغه باندې پوسولي کې اوس وخت تفصیل به که خیرو سبو کوي فخینا اذن مختصره معنی تو اوس وخت تکونو وی هذه الالفاظ دغه الفاظ کیم الفاظ حاشا خلا غدا افعالا دا افعال وی ایسا پر خو میشته سه حروف جره بلی چې دا حروف دي خو په دغه ځای شي چې دا زنه علمونه کول یې نقل ک چې زنه علمون دا ویای چې د حاشا و خلا و غدا نه بعد چې کیم اسم وی او منصوب وی په وجه د دې چې دا مفعول ده بیا وی هغه د درې حروف چې دي دا به په دغه ځای شي افعال بلل شي او په دغه شی یو ضمیر مستتر وي فاعل ټیکسلا همیشه ده پورا بیا معنی ته غوښنسیه و ویلی دي زنا علمونه د نحوه چې بشکا اسم چې واقع وي ورسته د دغه نه ها ضمیر راجع ده په طرف ته حاشا خلا غدا هغه درې دي د حروف چې دي دا درې دي و ها ضمیر دا واحد مؤنث ده و جمع د غیر ذوی العقول چې هغه د پورا واحد مؤنث ولا ضمیر استعمالېږي جمع د غیر ذوی العقول حاشا خلا غدا دا عقل خون لري بیا عقل شي نه دي کنه حروف دي نو دغه د پورا د واحد مؤنث ولا ضمیر استعمالېږي کنه تو ته به ذهن شک درتي چې هغه مؤنث ضمیر ده بدا او دا خو درې حروف دي دا نو دا ها ضمیر په دا وجه استعمالېږي چې د غیر ذوی العقول جامع د پورا چې کله د ضمیر ضرورت وي به واحد مؤنث استعمالېږي چې هغه اسم چې واقع وي ورسته د دغه درې حروف نه او یکونو منصوبا او منصوب وي علی المفعولیت په وجه د مفعولیت فخینا اذن پس په دغه وخت تکونو هذه الالفاظ وی و دغه درې الفاظ افعالا افعال و میشګانی
والفاعل فيها استفعال وي خو فعل پر یو فاعل اوي والفاعل فيها ضمير مستتر وفاعل به په دغه افعال شي ضمیر مستتر وي دائما همیشه. دغه زنا نحویونه په مذهب باندې به دا درې حروف افعال وي خو داسې افعال وي چې دا غیر متصرفه دي. ا د 14 صيغه ول گردان نزنه پیرا کېږي ٹھیک شلا گردان نزنه پیرا کېږي دغه ته فعل غیر متصرف یي. اچھا مناوي به دغه سرنګ کېږي ا دې په مذهب باندې فل مثال المذکور اس پس هغه مثال مذکور فی معنا په هغه معنا شه چې جاءن القوم خاشا زیدن دغه یو زیدن مشتو شو خلی خاشا به دغه خاشا زیدن په دغه نه را بندا کیاس کوي. جاءن القوم خاشا زیدن دا جمله میجو زیدن ته وګورئ زیدن ته نسب وردا دا نسب مفعولیت په وجه باندې وتا ملاو دا او بیا فعل سیکش عملی سیکتا عملی دغه دا د خاشا فعل نه ده د خاشا چې پارینه رسمیشتو سے حرف جار بولو نو دغه فعل ده غیر متصرف او په داشه ضمیر ده هغه دغه فعل ده پورا فاعل ده و زیدانی مفعول ده. ایس دغه ترجمه ته وګورئ ترجمه یا دلچسپ ده. جاءن القوم رغی موتا کوم او د یعنی د کوم فعل مجیء د کوم فعل د مجیئت لره وسوتو زائد لرا خاشا شبه ضمیر وی او فاعل وی و او راجع وی په طرف ته مصدر دغه مقابل فعل ته شایدا جاء دا جاء فعل ولا مصدر ته شایدا مجیئت فاعل یې هغه مجیئت شو. روغی متقوم اس خو مجیئت لره وسوت زائد روغی متقوم جاء اول فعل نه مصدر ته روبوسه او فاعل وی چې د خشاش ضمیر پرتا روغی متقوم خو مجیئت لره وسوت زید لرا یعنی منای اگر سی چټول کوم روغی مگر زید خو زید نه دروغله صرف د الفاظ جګړه دو هغه اختصاما کیسه مې نو کړله چې اپارینی یغه شه سبکه شه داغه خبره وا چې داغه به مجرور وی په وجه د حرف جر و نن دا وی چې د زنا علمون مذهب داغه دا چې د خشانه بعد چې کیم اسمی او منصوب په وجه د مفعولیت و فعل و سیکوی په دغه خاشا چې دا و فعل وی په دغه فعل شوی یو ضمیر مستتر وی چې او راجع وی د مقابل شه ذکر شوی فعل مصدر طرف ته به معنا سرنګ کوي روغی متقوم خم و مجیئت لره وسوتو زید لرا یعنی د مجیئت ولا فعل کوم کړه دا او زید نه دا کړه خلا زیدن و غدا زیدن دغه مراد شو. سناس میں سوچ پوښه ته اس دغه تقدیر د عبارت ودا سے کیږي خاشا زیدان چې خاشا زیدان چې کومشتو سه ول چې دا خاشا سے ضمیر د ازمیر د جاء مصدر چې دا اختراجا ده مجیئت اس جاءن القوم وجانب وګوش یک مجیء القوم مجیئت کوم زیدان زید لرا اس و ترکیب تروشي خلی چې توسه ذهن په خلاص شي چې د خاشا خلا غدا د حروف جرا یادي او زنه علمون دا یاویل دي چې دغه افعال دي غیر متصرفه و په دغه افعال شه یو ضمیر وی چې هغه ضمیر د خاشا د دغه درې حروف نه مخشه چې کیم فعل ذکر شوی د اغ فعل مصدر طرف ته راجع وی دوی په دغه خاشانه ورسته چې کیم اسم وی دا مفعول اغه د پرودا مفعول وی مفعول اغه د پرودا فاعل وی ترکیب وقال بعضهم واو مستأنفه قال فعل بعض مضاف هم ضمیر مجرور متصل رجع د په طرف ته نخات دا مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه فاعل فعل فاعل په ګډه دا نتري جوړ شل جمله فعلیه قول ان حرف مشابه بالفعل الاسم موصوف ولج الواقع بعدها داس اسم چې واقع دا ورسته د خشانه و الواقع بعدها دا د الاسم د پورا صفات شي الواقع صيغه د اسم فاعل هو ضمیر مستتر ده په واقع شه
چې راجع ده په طرف ته خپل موصوف الاسم طرف ته هغه د الواقع د پورا فاعل شه بعد ظرف مضاف ها ضمیر مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه د مفعول فیه شه اسم فاعل الواقع خپل فاعل چا ضمیر ده او مفعول فیه چې بعد هدا دغه سره ملاو شو شبه جمله شله دا صفات شو د اسم د پورا اسم صفات سره د موصوف دغه اسم شو د ان ٹھیک شله اس ان د پورا خبر مشته پچار ده یکونو د باقی جمله چې د یکونو منصوبا علی المفعولیت دغه نو میجه خبر جوړای د ان ولا او اس یکونو بیا مساله جوړه کړله یکونو فعل ناقص ازون ته بیا ګوشي خبر یا غوړي وسم یا غوړي یکونو فعل ناقص هو ضمیر مستتر ده راجع ده په طرف ته اسم هغه ضمیر اسم د یکونو منصوبا صيغه د اسم مفعول هو ضمیر مستتر راجع ده په طرف ته اسم دا نائب فاعل حالا حرف جار المفعولیت مجرور جار مجرور دا متعلق شه په منصوبن صيغه د اسم مفعول پره اسم مفعول سره د نائب فاعل او سره د خپل متعلق داغه خبر شه د یکونو فعل ناقص د اسم او د خبر سره په ګډه جمله فعلیه خبریاش له خبر شه د ان د خپل اسم او خبر سره ملاو شو جمله اسمیه خبریاش له او مقولاش له د کول سره د مقوله جمله فعلیه خبریه ترکیب د غیره سره ډیر ده باقی ترکیب به بیا ان شاء الله سبا کوي شاباش